بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. سورة الكوثر ترتیبی مصحفی اعتبار سره 108 نمبر سورت تا، نزولی اعتبار سره 15 نمبر سورت تا. دا سورت کې الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم تا د حوض کوثر بشارت ورکړي او درنګي د عبادت بدنی او عبادت مالی دغه حکم می کوي او یو پېشنګي وي کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکه معظمه نه خنقابین وروته او عاص بن وائل یو غټ کافر ده دا مکه درنه وته نلیان کې سره ودرېدو څه خبره اترې سره وکړي مکه کې اننه هم کفار مکان مستدي چې دا ویرغه هغه پښتنه نو وکړه چې سدي سره مایلس کوم ما خپل دراسه ابتر ده ابتر دومبوریدات وی شي لکه کټسوي ابتر مقطوع النسل ته وی شي دی هغه اولاد نوی نرینا اولاد دي نو دغه تعبیر د غیاس بن وائل رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی تعبیر کو ابتر سره کوم چې دا مقطوع نسل نه دی کې به دا مقصد دا چې نرینا اولاد خو دې شته نه ده وی هغه وفات شول. د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګوره یو لس ویډیو دی د دوی په څوی دی علیه السلام په ژوندون باندې ان چې کله علیه السلام وفات کېدو هغه په امتحان پوتې خدا کې دی خدیجه رضی الله تعالی عنها چې اوله بیبي و عمر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 15 کول د ستره و څلور بچي دوا بچی دای د دینو حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها زینب رضی الله رقیہ رضی الله فاطمه رضی الله تعالی عنها دا بچي د دینو او دوای بچیو حضرت قاسم رضی الله حضرت عبد الله یو ورته چې وفات شو قاسم دا تقریبا د 8-9 سال وو نو کفستر و چې هغه وفات شو. ایوز وای ابراهیم دا د ماریا قبطیه رضی الله تعالی عنها د اغنو دا د وتلس میاشتو چې بالکل تندرست او چاته رضاعت باندې کړه ول کارو چې د ستود دا چې په پای باندې به چاته وې چې بس پای ورکوته د مهانم د خپل قدرت په پیمنټ تکو نو علیه السلام ته اطلاع ورغله چې د ابراهیم طبيعت ټیک نه ده. نبی علیه السلام چې ویراله نو هغه کې چک د سوینو او د په دا وخت اخري سال د خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په 20 کیلو سونه کې وفات شو. بهر حال دغه عاص ابن وائل نو د بدای چې خیر د نن کدا د توحید خبرې کوي د کفر د موږ د معبودونو رد کوي د شرک رد کوي دا کوي نو کوي دی د کوم میشن چې شروع کړه د توحید د یو د الله خبره ادا اولاد ستانه ده د سړی میشن د کوم اولاد چې مخته په صحاب یي لہذا د په مرګ سره دای به هم تل خونی د په مرګ سره په د میشن نه ختم کیو د نور میشن دا به دغه جری وسري الله جل جلاله دا صورت پر نازل کا خدای خبر یقینا چې علیه السلام ډیر خفاشه چې ګورو دوی دا د مو د مرګ انتظار کوي د مو د میشن خبرې کوي چې دا به ختم شي. الله وی ته چې ان اعطینا کل کوثر پیغمبر مشتو ته کوثر دل کړه ده کوثر متعدد معنی درومي کوثر معنا خیر کثیر هم درومي کوثر نمرات قران هم کې دي شي او مشهور معنا چې علما د هغه بیانې حوض کوثر و نه مراد ده او د هغه په تایید کې متواتر روایت دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ليله المعراج کې چې کله زه الله پاک بوتل او په موږ د جنتونو سیر وکړ
نو هلته کې یو نهر ته بوتله جبريل امین او چې د دغې نه ته اوبه وڅښه نو په هغه باندې د اسمون د ستوریو نه هم په کثرت کې په هغې باندې ګیلسونه او دا لوټې وغیره برتنې دا پرتې وي او د هغې کوم کنارې وي دا کوم یاقوت دی او زمرجد دی زبرجد په هغه په لګېدلي وو په دغې باندې د دغې کنارې مرسا کړې شوي او شوشته کړې شوي او د هغې کومې اوبه چې وي دا د ګوبینه نه خوږې وي او د شودې د چې وي سپینې وي د مشکو په شان د هغې نه خوشبویي تلله همو وچ دی نو مو جبریل امین ته وایي چې دا څرنګه اوبه دي هغې وایي چې دا کوثر دی چې الله پاک ته ذکر کړی ده او دغه کوثر د ده نهر چې ده دا په جنت کې ده میدان محشر کې به هم کوم حوض چې ده تالاب د نبی علیه السلام د هغې مقدار چې ایلا او د صنعا پورې کومه ایریا ده دا به څومره فاصله یې په لکه یو کله چې کسې په دې نه هم ستره ایریا دا حوض دا الله پاک متر کړه ده ورځ د محشر کې زه او د مو دغه ملګري ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په کوثر باندې به هلته کې ویلوړو او د مو امتیون به اردرومي هغې ته به زه په خپل لوس باندې اوبه ورکوم د کوثر نه او علیه السلام فرمایي د دغې کوثر اوبه چې څوک وڅښي نو ابو بیا یې نه پس ته تږه نه شي او که دی غوړي چې زه نوره څه نو فورا به هغه اوبه هضم کېږي او تر دې پورې چې دا د محشر په میدان کې چې علیه السلام په حوض کوثر باندې خپل امتیونو ته اوبه ورکوي نو ځنه کسان دا بردرومي چې موږ ته اوبه موږ ته هم میلاو شي ورشتې به روشي دا کسان به یې نرول شي دا خو څه تکوي نه علیه السلام ته به یې نه پرېږدئ حوض کوثر ته به یې نه پرېږدئ نبی علیه السلام به آواز ورته وکړي چې دا مو تر پرېږدو دا د مو امتیون دي نو فرشتې به آواز ورته وکړي چې تو ته پته نشته ده چې کله ته لوړه دی دنیا نه ما فعلوا ما احدثوا بعدک دغې د اتو نه پس ته بیا څه کړي دي اتو په دین کې هغه کومه لوړه دي نو په هغې کې بدعتونه راایستلي دي زور نه یې طریقې پکې ایجاد کړي وې نو علیه السلام به هم آواز چې سحقا دا دې مو نه لرې کړئ دا سره د مو امتیون نه دي چې مو پسې مو دین بګړو کړو په هر حال او د هغه آس بن وائل د هغه متعلق الله فرمایي ان شانئک هو الابتر د اتو دشمن ابتر دغه ده مقتول نسل ده اتو نوم دا به دغسې جاري او سري وي تر د قیامته پورې په جنتونو کې او هر چې دغه اتو دشمن ده د ده به نام او نشان هم پوتې نه شي نو نن ګوره د دغې آیت صدق تکسه هغه آس بن وائل څوک پېژني هم نه دغه اولاد دی هغه خاندان دی هغه نسل څه شو هېڅ پته لګته هم نشته او هر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نرینه اولاد نشي پوتې لیکن تمام امت مسلمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم روحاني اولاد ده الله پاک هلته ورته ویلي سورة الانشراح کې چې ورفعنا لک ذکرک پیغمبره د اتو نو ذکر یو دا به د موږ بلند کوو معنا یې موږ دا کړې وه چې حینما اسکرو تسکرو چې چېرته کې زه ذکر کېدی شو اتو به هم تذکره کېدی شي نو نن دا دین په تمامه دنیا کې 15 وخته کې اذان په وخت کې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله او درنګ په تشهود کې چې الله پاک نماز ذکر کو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز سره ذکر کیږي نو او هر چې هغه لوی لوی سردارون اما تبرون مشرون چې ابو جهل له اس بن وائل سو نو مای هم سو هغه نو کلی دا آیت چې دا صادق شو ان اعطیناک الکوثر بشک سرا اعطیناک مشتو دې کړه دا الکوثر حوض کوثر فصلی لربک وانحر فستال منس کوا لربک خپل رب ته عبادت بدنی کوا وانحر او قربانی کوا دې آیتنا دا ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې اثبات ته عید الاضحى المنذ او د قربانی د کیږي چې المنذ بو کې بیا قربانی دا واجب ده په ساید استاد باندې ان شانئک بشک سره دشمن دې تو هو الابتر دا مقتول نسل دا دمبری دا ابتر دا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سورة الكافرون
ترتیب مصحفی اعتبار سره 109 نمبر صورت تا، نزولی اعتبار سره 18 نمبر صورت تا. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د توحید خبرې شروع کړلې نو کفار مکاو کې د کوم ملدرون چې ولید بن مغیره دا سينور کوم کسانو هغه دا میټینګ سره وکړ عتبہ دی وغیرہ چې یاره دغه کس چې د کوم مشن شروع کړه دا نو دا څه مقصد ده په دې کې یو طرف ته انتهایی غریب او فقیر ده نو کدي شمال یې پوچاري سچ مال پیشکش ته وکړي چې مال به تپیش کو د خپل مقصد د خپل خبره فریز ده بل وی ته ول چې یاره دا څه چې دو نوجوان سړی ده او د زون نه 15 سال مشر شزه کړی دو کې دې شي د شزه چاهت کیږي نو باوی او چې د مو شوشتا شوشتلونه دي سازه بده کلونه پیشکش پته وکړه یو مال وی ته پیش کو چې څومره مال دومره بده کو چې او پیړای رسې بده مزه ور باندې وای بل وی ته ول چې د مو بچای عربو کې هم داسې بچي شوشتا دي چا نشته ده بغیر د مہر نه په نکاح تر کوو ته به لوس پک شیر چې دغه یوالو کا غاډ کوو خدا میشن دې پریر دا علیه الصلاۃ والسلام دې چې دغه دې پریر دا میشن دا وی به یو په سمجه تاسو وکړو یو کول دا مو موږ د اتورب من او یو کول دا د ایموجه معبودون ته تسلیم کا نو دا ایتونه پر نازل شول چې دا خبره دا د کمپرومایز ولدینه چې دغه کې دوی سره مصالحت کوي قل یا ایو الکافرون پیغمبر وی توایا یا ایو الکافرون چې اے کافرو خلقو ټول قران کې دا رنګ خطاب چې الله کافرو ته اے کافرو دا یو زوی د الله تعالی نور زوی کې دا کفار ذکر کړی نه الذين كفروا او یا الکافرون اے کافرو دا څه الله ته دی دا ول وی قل یا ایو الکافرون پیغمبر وی ته چې کافرو خلقو لا اعبد ما تعبدون چې زه عبادت نه کوم ما د هغه معبودونو تعبدون چې عبادت یې تاسو کوئ زه صرف د الله پاک عبادت کوم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ان تاسو عبادت کوئ ما د هغه معبود د هغه الله جل جلاله عابد چې زه عبادت کوم ولا انا عابد ما عبدتم او نذ عابدون عبادت کوم کما په طریقه باندې عبادتم چې کوم تاسو عبادت کوئ اچھے دوی عبادت سو طواف بیت الله باندې اوریانن بربند نو په دغه طریقه چې تاسو یې کوی داسې عبادتونه نه کوو ولا انتم عابدون ما اعبد او نتوسی عابدون عبادت کوونکی وي او مستقبل کې ما په هغه طریقه باندې عابد چې عبادت کو لکم دینکم ولی دین ایتوس دې پورا دین دې ایتوس دا نو تاسو په دغه شرک دغه صفات پوتې شوي ولی دین او د مو د پر خپل دین د دین اسلام دا او امام بغوی رحمت الله فرمایي چې دا اخیری آیت حکمن چې دا منسوخ ته ځکه چې دغه نفس د جهاد حکم وروغ وزوی ته د اختیار نشته چې ته دا بدون عبادت کا جزیره العرب کې سره مشرک او پته کېدای نشي یا به اسلام ری یا به سر کلم کی بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا وسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا سورة النصر ترتیب مصحفی اعتبار سره 110 نمبر سورت تا نزولی اعتبار سره 114 نمبر سورت تا نو ټول قران کې 114 سورتونه دي دا سورت د نزول په اعتبار سره اخیری سورت تا آیاتونو په اعتبار سره اليوم اكملت لكم دينكم چې اور غالبا سوره ال عمران کې ذکر شوی دي نو هغه اخیری آیتونه مکمل صورت اخیری چې نن شوا دا سورۃ النصر اخیری صورت تا او په دغه صورت کې الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تشریح کوي د دین د ام کېدلو او درنګ د فتح مکه چې کله دا صورت نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله تعالی عنها لخت جګر اروغتله او د سغیش کې څه خبره وکړه نو چې هغه ته وکړه هغه دا و چې بچي دغه صورت کې مو ته خبر دا ملاو شو چې د مو د رحلت وخت ان قریب دا د مو د وفات وخت قریب دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلینو چې داسې الفاظ خپل لور ته وځي دې بوسه اثر وي فاطمه رضی الله عنها لړوس ولا بهر حال لشتم تپستا بیا دروغ وشتله نبی علیہ السلام دې بچي هیڅ کې بیا څه نو فاطمه رضی الله عنها او عائشہ رضی الله ویني چې عجیب خبره دو پیله دومره چک چک ګورل چې ګورل سره پسې او بیا هغه نه پسې خبره وکړه هغه ډړو بدل شو په خندوس کوم دي
ورسته عائشہ رضی الله تعالی عنها چې واو نبی رسول الله چې بچي دا خبره دی راز وو چاته ونه شي عائشہ رضی الله تعالی عنها دې چې دا څه کیسه و دې چې دا راز خبره نشته ادویمه خبره د اسندو دې چې اداو چې د ایمو په خاندان کې باول ته د مصر ملوي دا ګورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په شو ده د چې مې نه بعد فاطمه رضی الله تعالی عنها وکړه چې کله علیه الصلوۃ والسلام وفات شو نو بیا عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه بیا ټینګ کړه دې چې ګوره زه هم مور یم من بیا مور نه کړي د خپل مرګري حق ته بخښم هغه خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم کړي او تا وشه کړي شهید وچا اوس په ته وشه بیا دا خبره وا چې کله دا صورت نازل شو علیه السلام ته و چې په د صورت کې متدمر امت پیغام ملاو زه ډیره غمجن کړ ځکه مو وړل او بیا هغه نه پس بیا وروستوي ویل ویم ورې چې مو خندل چې د مو په خاندان کې اول چې سره ملوي نو تبر سره ملوي هغه دنیا کې نو هغه زه ډیره پسول شو نو ځکه مو خندل او به هر حال دا پوسه صورت هم وخت فضایلو کې مې بیان کړیو او دا سورۃ النصر دا هغه صورت سلور اوري څوک یو د مکمل د قران نه ختمېدلو اجر الله ورکړي او خصوصا سورۃ الکافرون صحابه کرام نبی علیہ السلام نه پوښتنه وکړه چې شپې وخت کې موږ کوم یو دعا ته راو نور ډېرې دعاګونې دي علیه الصلاۃ والسلام د دغه خصوصیت په بیان کړ چې څومره نو افریقی په وخت کې سورۃ الکافرون دا تلاوت کوا دا د شرک نه د کفر نه براءت تا لکه ته ګوره الله پاک ته بیا یو قسم خپل ایمان ته ځکه یا الله د ایمو د شرک سره د کفر سره هیڅ تعلق هم نشته یک یو یا الله تو منو او درنګي دا سورۃ النصر ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام کوم مخکې وفات کېدو نو د لاس کول یو بالغ هم نو بیا دوانیم کولا د ابوبکر ذکر شوی دی بیا عمر رضی الله خلیفہ جوړ شو دا نو په دغه وخت کې حضرت ابن عباس رضی الله د 13-14 سال یا ورته او کوم اصحاب